السلام علیکم ستړي مسي جوړ په خیر. نن پنځشنبه د 1403 هجري شمسي کال د هود د میاشتې 13 نیټه چې د 2025م کال د مارچ له 19 نیټې سره سمون خوري. له سکون رادیو وی پاڼې او خلر سنوم د نیوزیلند او مهمو خبرونو ته حافظ احمد نصرت ارکلای کوم. غزنی کې لسګونو کورنیو ته د څښاک اوبه برابرېږي. د غزنی ولایت د کلیو بیرغونی او پراختیا ریاست مسولین وایي چې دغه ولایت په واغظ ولسوالۍ کې د څه باندې 4 میلیون افغانۍ په لګښت اوبه رسولو یوې شبکې د جوړېدو چارې پیل شوې دي. د مسولینو په خبره د دې شبکې په جوړېدو سره به د سیمې 150 کورنیو ته د څښاک اوبه برابرې شي. پوهنې وزارت د هیواد په سړو سیمو کې نوې ښوونیز کال پیل شو. د هیواد په سړو سیمو کې نن د 1404 نوي ښوونیز کال د یوې غونډې په ترڅ کې په رسمي ډول پیل شو. په همدې تړاو جوړ شو مراسمو کې د پوهنې او بیلابیلو وزارتونو چارواکو، ښوونکو، زده کوونکو او ګڼو مشرانو ګډون کړی و. د پوهنې وزارت سرپرست خپلې وینا پر مهال وویل چې افغاني ټولنه د دینی علومو ترڅنګ عصري علومو ته هم جدي اړتیا لري. هغه ټینګار وکړ چې سرپرست حکومت دواړو علومو ته ځانګړې پاملرنه لري. هغه وویل عصري علومو ته د سرپرست حکومت نه پاملرنه یوازې د افغانستان د دشمنانو تبلیغات دي. د لوګر کرنې ریاست تیرو 11 میاشتو کې نږدې 20 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي دي. د لوګر د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست مسولین وایي چې یاد ریاست د روان 1403 کال په تیرو 11 میاشتو کې نږدې 20 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي دي. د مسولینو په خبره دغه عواید د ځمکو د اجارې او شروع زکات او نورو بیلابیلو برخو څخه راټول شوي دي. د یادونې وړ ده چې د لوګر افغان پوسټ اماراتي شرکت هم د روان کال په لړ کې نږدې 11 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي دي. د کندهار ښار په 12مه ناحیه کې د سړک جوړولو چارې پیل شوې. د کندهار ولایت ښاروالي مسولینو ویلي دي چې د خپلو انکشافي کارونو په لړ کې د 12مې ناحیې په شپږم ګذر کې په اساسي ډول د یو سړک د جوړولو چارې پیل کړي دي. د یاد ولایت د ښاروالي ویان سیف الله سیم وایي چې یاد سړک د 643 متره اوږدوالي او 8 متره پلنوالی لري چې د عملې د کیندنې چارې روانې دي او ټاکل شوی ده چې د ټولو تخنیکي معیارونو په پام کې نیولو سره د رغولو چارې د 3 میاشتو په موده کې بشپړې شي. د ننګرهار شهیدانو معلولینو چارو ریاست کورنیو ته نږدې 1 میلیارډ افغانۍ حقوق ورکړي دي. د ننګرهار ولایت د شهیدانو معلولینو چارو ریاست مسولین وایي چې په دې ولایت کې زرګونه د شهیدانو او معلولینو کورنۍ ثبت او حقوق ورکړل شوي دي. د یاد ولایت د شهیدانو او معلولینو رئیس ویلي چې په روان 1403 کال کې دغه ریاست له لارې د شهیدانو او معلولینو کورنیو ته 953 میلیون افغانۍ حقوق ورکړل شوي دي. د مسولینو په خبره د ولایت په کچه 48,300 یتیمان، کونډې او معلولین ورسره ثبت دي چې په هغې کې د تیر اوسني نظام دواړې کورنۍ شامل دي. دا د نیوزیلند او مهم خبرونه تر بیا د الله په امان.